د یو ټولګډونه سیاسي جوړښت پر رامنځته کېدو او د نورو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان له خاورې څخه پر نه کارولو په ټینګار سره د شانګهای همکارۍ سازمان د 2 ورځنۍ غونډې پای د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د دې غونډې په پیل کې له اسلامي امارت څخه وغوښتل د ټولګډونه حکومت رامنځته کولو لپاره هڅه وکړي او تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو پر وړاندې ګواښ نشته. A stable Afghanistan is not only desirable. یو باثباته افغانستان نه یوازې د منل کېدو دی بلکې د دې بشپړ تحقق لپاره ستر سوداګریز او ترانزیتي فرصتونه اړین دي. نړیواله ټولنه باید د بشرپاله بیړنۍ مرستو وړاندې کېدو لپاره ګام اوچت کړي. ورته مهال د افغانستان د لنډمهاله حکومت څخه غواړو د سیاسي هر اړخیز لپاره اقدام وکړي او تضمین کړي چې د افغانستان خاوره د خپلو ګاونډیو پر وړاندې د ترهګرو او یا هرې بلې ډلې لخوا نه کارول کېږي. Ensuring Afghan soil. بل لور ته د چین او پاکستان لومړي وزیرانو د شانګهای غونډې په څنډه کې په یوه کتنه کې هوکړه وکړه چې د افغانستان د مسلې برخه کې همغږۍ پیاوړې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته په یوه اعلامیه کې وویل چې شهباز شریف او لی چیانګ ژمنه وکړه چې نړیوالې ټولنې سره د افغانستان یو ځای کېدو او پایښت لرونکي پراختیا ته رسېدو لپاره رغنده رول لوبوي. دوی د غرض د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ټولیزو ګامونو اوچتولو برخه کې د افغانستان د ملاتړ په موخه په 2 اړخیزو او 4 اړخیزو کچه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې د همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی او د افغانستان د لنډمهاله حکومت څخه یې غوښتي په افغانستان کې میشتې د ټولو ترهګرو ډلو له منځه وړلو لپاره چې سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ پېښوي د پام وړ او عملي اقدام وکړي او د خپلو ګاونډیو یو سیمې پر وړاندې د افغانستان د خاورې د کارولو مخه دې ونیسي. یو شمیر سیاسي کارپوهان په دې اند دي چې پاکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت په وړاندیز سره هڅه کوي خپلې مهرې په حکومت کې ځای پر ځای کړي او له دې لارې خپلې موخې وڅاري. ما بعضی کشورها مانند پاکستان یا چین یا همسایه دیگه که افغانستان که حکومت ائتلافی در افغانستان میخواد، در حالی که در پاکستان خود پنجاب حکومت داره و ظاهرا یک نفر 2 نفر از اقوام دیگر آوردن، در واقع توی خود حکومت ائتلافی است برعکس اتباع خود مخالفین خودش شکنجه میکنه و از بین میبره و یک ادعای حراس افغانی داره که در افغانستان در حالی که 50 سال حامل و پشتیبان و آموزش دهنده حراس افغانان در منطقه و در جهان بوده. تقاضای مردم افغانستان با خواسته های کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه فرق داره. مردم افغانستان خواهان یک حکومت هم قبول و متخصص است با اساس لیاقت و تخصص، اما خواستای همسایه‌های ما تشکیل حکومت همه شمول به معنای جا دادن مهره‌های اجنتی کشورها در ساختار نظام افغانستان است. اسلامي امارت تر اوسه د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونو ته ځواب نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي دي د افغانستان خاوره خوندي ده او له دې هیواده د نورو پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته دی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین او روسیې او مرکزي اسیا څو هیوادونو په حضور سره جوړ شو او اوس د هغې د غړو شمیر ډیر شوی دی. افغانستان، مغولستان او څو نور هیوادونه د دې سازمان ناظره غړي دي.